بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. د نواب خان ډېره غوښتنه مو کوله چې نواب خان را پیدا کړو، خبرې اترې ورسره کوه. دا دی بیا راغلی دی. سلام سلام مو شئ په خیر راغلی. خوا رامه شي ښه یې ډېر که خوا رامه شي خوا رامه شي وایه خوا رامه شي موږ په کور کې مې ادې دوی خوا رامه شي ادې دې چا ته تا ته وي نور او خو ښځو ته ویل کېږي، نارینهو ته خو داسې نه ویل کېږي. زما نه دي زده کړه. څنګه و مور پلار دې څنګه و؟ شکر دی د خدای فضل ده ښه و. او زوی دې څنګه و؟ زوی خو مې نسته ده. ولې؟ نسته ده مړ سه ورکې ټول. تا خو ویل چې ما واده نه دی کړی که نه؟ واده خو مې کړی ده، پلار مې ویلې شادي مې درته کړې ده. تا ویل چې زه سمه ښځه کړم. شادي ته دې څه کړي ده که نه چې ګپ یې لګوي؟ نه ګپ یې لګاوه، په ما خو شکار یې نه دي لګولی. دا څه او نوره څنګه ده؟ فضل د خدای ده، خوشحاله یم ورته. جنګ کوي؟ جنګ کوي، جنګ یې مو خوند کوي. دا څه نه جنګ څه وخت سره کوي؟ جنګ چې کله څنګه و کاخیل ماماګان څنګه و؟ فضل د خدای ده، شکر ده ښه و. هله چا ځي امید ته رامن چای دی زنګ وهلم چې دلته راسه افغانستان ته راسه بیا راغلم. افغانستان راغلی؟ دونه موټر و، دونه شیان و، ټوپک هم طالبانو سره و. دا څه د کوم ځای نه راغلی؟ ما ته چې ونه ویل. ولې؟ ما ته یې چې ونه ویل، ما ته یې څنګه ما دې د خدای فضل. نه د کوم ځای نه راغلی؟ قرهباغ نه راغلی. ها قرهباغ نه کوم ځای ته راغلی بېرته؟ افغانستان ته راغلی. ها بیا خو په خیر راغلی. که د بیا هغسې ونه ویل ګوره ښه. هغه د چرګانو کیسه راته وکړه، چرګان څنګه شو؟ چرګوړي ویشتې؟ چرګوړي خو مې مور راته اخیستي وو، هغه فضل د خدای ده اوس غار غر بډغور کې سوي دي. څونه څونه وشي؟ غر غر دقونه دقونه سوي دي. یو دقونه یو دانه باندې زما ورور ختلی و، بیا مې زړه کې شی را ورته وکړې. مخامخ درته څه ویل؟ دی وهلم مخامخ. خیشایي څنګه دي؟ شکر ده خیشایي اوس خو ترشک هم غټ سوي. څومره څومره شوي دي؟ ترشک بوټي هم غټ سوي دي او بچیان یې هم کړي. بچیان یې هم کړي دي. او غوا دې څنګه ده؟ غوا مې ښه ده شکر ده، شیدې کمې کوي. ولې؟ وایي دې ډاکټر صاحب ویل وایي دې هډوکی یې خوړلی. هډوکی یې خوړلی دی؟ نو بیا تا ورته چی ویل ډاکټر صاحب؟ ما ورته ویل ابا مخکې مې مه وایه بیا مې وهي. داسې درته ویل؟ هو ما ډاکټر صاحب ګیره به دې ونیسي له ابا مخکې مې بیا ابا ته خو دې ونه ویل؟ چې تر اوسه خو یې نه دي ویلي، خو زړه کې مې تر هسته ونه ویل. ښه او ورونه اوس هم د سرجن کوي که نه کوي؟ اوس فضل د خدای ده ښه سوي. ښه کابل ته چې راغلې لار کې دې څه شی ولیدل؟ لار کې موټر و، خلکو داسې خلکو ډېر خلکو. ما یو خدای پاکه ورک نه سمه. هو که نه چا راوستې دې ځای پورې؟ د ماما زوی مې راوسته. ښه دې راوستې؟ زما زیات به چا وښودل؟ د تا ځای خو تا د ماما زوی ته مې ویلي وو چې دی فلاني تعمیر ته راوله او بیا تعمیر ته راغلم. موټر کې راغلم، بیا منځ کې کېناستم. ولې؟ ما دې چېرته ونه ولید. نو ولې هلته خو دروازې دي که نه شیشې دي څنګه ولید؟ اعتبار پرې نشته. ولې نشته دی؟ ما دې چېرته خطا نه شي. شکر د ځان مې راورساوه. اوس خو خفه په دې یم چې بیا به سکل کوم. ولې نو موټر دی، موټر کې به لاړ شئ که نه؟ موټر خو ده مونږ هم وایي چې ټکټر ښه نه ده، خو چېرته مې ونه غورځوي. هغه ځان ته هم خفه نه یم، چرګوړي به مې کور لږه پاتې. چرګوړي؟ رښتیا؟ او واده څنګه دی؟ واده به څه وخته پورې شي؟ څه پلان لري ورته؟ دغه چرګوړي غټ سي، بیا مې مور ویلې چې هګۍ به واچوي، بیا به چرګه کېږي نو هغه چې بیا به انشاءالله واده دې تیار. بیا خو مبارک شه نو. خواره مې سي و. بیا دې ویلې؟ خواره مې سي. دغسې وایه. خواره مې سي واده رشه دا کامره ونیسه. ټول مسلمانان ته کامره ونیسه. ډېره مننه کور دې ودان. تا نه مننه کور دې ودان خیر وکړي چې مونږ دې تعمیر ته راوبو. تعمیر دې نه ولیدل؟ دا وګوره واښه مو کښته دا که د مونږ په کور کې وای نو غوا به مې پنځه ورځې خوړلی. ډېره مننه کور دې ودان.